نه جوړه لکه دغه ټول ښه دي کابلي سیوانه کاکې سره طبیعت باندې که استاد راشه تک سره سره سیوانې که سیوانه دې به لګي هلکه چې نه نه خرڅېږي پوه شوې د وږو ګاډۍ ولګه ننګي په شان دې دا سپین سپینه شر جوړ کړی ولې واله دا ورته وخوره سرې طبیعت باندې څه باندې دا نه مو چې صحیح خبره دی وکړه یاره استاد ته خو کلیوالې پوه شوې د پیژنم د تیمور ورور یې که نه او نو انشاءالله تعالی نور دپاره په یو نیم سل او ستا دپاره به 120 په 50 لګو چې 2-3 کیلو چواله په 50 باندې په غونډ بازار کې چې تا ما ته وښول اوس په 50 خونه په منډۍ کې نه راځي ریشار ته یم بای ما ته 80 روپۍ ښکته وي 80 روپۍ ښکته وي زه ته راشه لکه زما ګاډۍ ته ودرېږه زه راځم ښه لکه مړه اوسله یاره ته خو زوره ورکېږي نه نه زوره ورکېږم نه تاسو فون مونږ دی وروره چا نن تپوس کړی نه نه راشه ما ته به اوس هغه سړی ښې هغه ډله به ته اوس ما ته هغې تاله چې پاتیا باندې درکړم لکه بیمانه ته دا ریټ ولې خرابېږي بیمانه دي لکه څه چل شوی دی ولې دې سړي ته دا نصیب څه قیمت ویلې دا خو ما په لومړي دی دا خو ما مخکې نه وي سیب په څو خرڅوي استاد ما ته ووایه خو قیمت ترلاني سیب چې په 200 کې روپۍ کم که نه سر لیم نه ورکوم اوس دا سړي استاد وختي راته ویل وختي یې ده نه ویلي خو ما له اوس په مشر یې چې لاس ته باندې وزتم پوه شو بیا به خلک وایي ضرور ناروی وکړه سلام علیکم ته مې خوښ کړې بای بای ټاټا یاره په دې واده باندې څونه خرچه راځي یاره کم از کم 10 लाख 15 लाख یاره بیا خو کار شوی دی پیسې سره شته څه نه نو پسې کی ګورداري خدای لري یار د واده نه مخکې زندګي دې څنګه وه او د واده نه پس دې زندګي څنګه ده بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه ړومبې ژوندونو تجربه مې نه وه زه خپله مېرمنه کور کې خساتم زه جار کوم او خېږمه الوړه ورته لمدومه پاله وحلمه هله زه خو یې تابع د هر فرمان یمه ځکه خو په خوښې باندې ګران یمه ستا واده شوی دی؟ نه تا څنګه جینۍ دې خوښه ده؟ مړه بس چې سا پکې یي نو خدای زما دې توبه یې نو سوځی به نغم ازانو دا وخت له خیره سره د خواښې د کوره آنلاین یم اواز اورې هغه سپی غاب وي دومره خوند کې لکه سوجه د رباب وي کاکا تا خو د لور ما ته په ورکوټوالي منلې وه اوس چې وخت رالی ته خو یې ما نه راکړي مړ به شمه خو ستا غوندې بېروزګار له به زه خپله لور ور نه کړمه مامو مبارک شه د نوکرۍ لیټر دې رالې ای خوریا خبره واوره غلطي خو د انسان نه کېږي داجی ولې بچو بس ته کنه غړ شوم واده را لوکه کنه داجی مشر زې ما پیله ما ته واده وکړه نه بچې چې کم مشر نه زه پیله واده غیله هسې کار دی کنه د مشر او کشر پکې ضرورت نشته چې کم سړی پیسې ګټي پیله واده به زه هغې ته کوم صحیح ده کنه ځئ اوس هم په مخه ښه ودونه وکړئ درې سلوره که چېرته وینئ ځان کې زوره که چېرته وینئ ځان کې زوره ګلونه راوړه د ګلزاره که زورم نه وي نو اسمه واخئ ټوپونه ننې خدیجه وی ګلونه راوړه د ګلزاره فرمان الله او تهارونه جوړومه भाईजान शादी हो गई आपकी? नहीं यार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? असल में मैं लड़की देखने गया था, लड़की का बाप डॉक्टर था। अच्छा फिर? वो मेरा तबीयत देखने लगा। मैंने कहा ये क्या मजाक है? कह रहा था मजाक तो आप कर रहे हो हमारे साथ। अच्छा फिर जब मैं वहाँ से आने लगा तो उसने कमजोरी की दवाई लिख के दे दी।
او دا لکان په ودونو کې جنکو ته داسې ګوري لکه سپي چې هډوکو ته ګوري او دا جنکۍ د واده په شپه هلک ته داسې ګوري لکه چرګه چې بانګي ته ګوري. مهرباني وکړئ مال د واده دا غم زر تر زره وکړئ. سبا ورته په دې مکه چې کله لاړ شم بیا په تاسو نه خفه کېږئ چې ملک چې تاسو غلط کار شیرور ټماټر نشي راوړي په مور ته وایي چې ما د واده وکړه واده چې کوم دی دا نعمت الله دی رحمت الله دی خدا چې کوم دی وګورئ غضب الله دی ها ما ګوپیان پاسو کې وکړل ما وی چې دا د کخېري ښه قیمت وکړي د روژې نه مخکې زه به کخېري په دې کې واده وکړم او واده کې پروګرام نوما وده فل ټینشن دا وده کړی وده چې کوم سړی پزړه کې شاک دا نن سبا د خزو مکمل پکور کې واک دا وده کړی وده چې کوم سړی پزړه کې شاک دا نن سبا د خزو مکمل پکور کې واک دا نن سبا د خزو مکمل پکور کې واک دا خزینه بغیرتو کیسا کلا کوانشی خزو بد شهید بد شهی ماتوانشی خزینه بغیرتو کیسا کلا کوانشی خزو بد شهید بد شهی ماتوانشی های توبه نن سبا خزه خوټو پاک دا نن سبا د خزو مکمل پکور کې واک دا وده کړی وده چې کوم سړی پزړه کې شاک دا نن سبا د خزو مکمل پکور کې واک دا نن سبا د خزو مکمل پکور کې واک دا سړی چې کړي خبره سر نخ په پورې دګیږي واک د غریب نوي دومره ښځې نه ډریږي سړی چې کړي خبره سر نخ په پورې رپیږي واک د غریب نوي دومره ښځې نه ډریږي نشي ږغېدله خولې رګونه ایوي بلاک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده وده کړي وده چې کوم سړي پزړه کې شاک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده دا ښځې د زغم نه دي سړي باندې ګزور کوي څه کا ورته وایې ګوزرونه درنې نور کوي دا ښځې د زغم نه دي سړي باندې ګزور کوي څه کا ورته وایې ګوزرونه درنې نور کوي وایي به سړي ته چې ټیک نه دا دای سباک ده وایي به سړي ته چې دا ټیک نه دا دای سباک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده وده کړي وده چې کوم سړي په زړه کې شاک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده وایم صدیق ویوس چې دا ښځې چلاکې دي وا نخرې نه د مړه ډېرې نخرو ډاکې دي وایم صدیق ویوس چې دا ښځې چلاکې دي وا نخرې نه د مړه ډېرو نخرو ډاکې دي بل سره کیسې کړي بوتانه لمبر بلاک ده بل سره کیسې کړي بوتانه لمبر بلاک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده وده کړي وده چې کوم سړي په زړه کې شاک ده وده کړي وده چې کوم سړي په زړه کې شاک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده نن سبا د ښځو مکمل په کور کې واک ده بو